السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. ملګرو، نن د 21 ویډیو سره حاضر یم. د ځناورو او د زهرو نه حفاظت، یعنی د هغه ځناورو نه چې هغه زهر لري، لړم شو، منګور شو وغیره وغیره، دغه شان نور ځناور، سپي وغیره وغیره، د هغې دپاره دم قرآني آیات دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. سورة الشعراء آیات نمبر 130 او سفاره نمبر 19. ډیر لنډ آیات دی. خاصیت د دې آیات: که چیرې څوک ځناور زهریلا څاروی وچیچي، نو چې په کوم ځای یې چیچلی وي، د هغې نه د چاپېره دې ګوته ګرځوي او 7 ځلې دې پرې په یوه ساه دا آیات ولولي او دم دې کړي، انشاءالله صحتیاب به شي.